په هغه چا قربانی لازم ده چې کم انسان مالدار راته یم چې مالدار څوک دی اگر ته شریعت مطابق وي خو د قربانی د الله په جناب کې څه مقام دی او څه مرتبه ده صرف دا حدیث بتاوي چې دا قربانی تاسو کوي او دا کم مالدار خلک ته مالدار څوک دی اگر ته بیانوم د دې قربانی د الله په جناب کې څه مقام دی نو د وخت د کمی د وجه ته صرف درې حدیث دی یو حدیث دا دی چې صحابه رسول الله مبارک علیه زید ابن ارقم حدیث دی وما هذه الاضاحي یا رسول الله دا قربانی څه شی دی دا موږ چې په سارو باندې را چاله راکاږو او دا په کورونو ساروي باندې ما هذه الاضاحي دا څه شی ابو انسان کوي نو رسول الله مبارک وی سنت ابيكم ابراهيم دا تاسو د ابراهيم عليه السلام د بابا سنت طریقې او دا څنګه طریقه د هغه په آینده جمعه کې بیانو چې هغه کوم خپل بچي اعلان کړي یا به آینده جمعه کې مفصل بیان درته نو صحابه وی دا د ابراهيم عليه السلام سنت ته داغه طریقه ده فما لنا في هذا يا رسول زموږ د پاره کې سودي اخوږي باندې هغه لوی مقام الله ورکړ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين او تمنګ د ټولي دنیا امام وګرځوري په ټوله دنیا کې ته د ټولو نو چتو ګرځم دا خدای ته سنت زموږ د پاره پکې سودي وره دا خبره د قرباني ډېر لوی شان دی ډېر لوی مرتبه رسول الله مبارک وی تا شکم ساروی علاله او حکم سارو په مړې چاله راکاږي د دغه سارو په بدن چې څومره ویری د هر وخت په بدله کې به الله ستاسو عمل نامه یو نیکی او یو ثواب او سوچ کوي چې دا میخ او د سندا په وجود څومره ویستل دا غویا غوی په بدن څومره ویستل نو صحابه خو د نیکه حدیث نو ته یا رسول الله دا خو تاسو کوی چې دا ساروی په بدن څومره ویښته دی او د اوخ باندې څومره ویښته د هر نیکه په بدن کې یو نیکی د هر ویښته په بدن کې یو نیکی فصوف یا رسول الله د ګډ متعلق په ګډ باندې سن ولې ډیر زیات ویښته وي نو د ګډ متعلق تاسو بیان دي په ګډ بس ثوابي تاسو د الله په ذات یقینو کې دا علما ناس یا حدیثو ګوره رسول الله مبارک وتوی د ګډ د هر ویخته په بدله کې بستا په عمل نامه کې یو نیکی نو موږ یو شولن نشو شماره دا څومره نیکی شي دا بستا په بدن او ستا په عمل نامه کې الله رب العالمین یو فضیلت پیدا دی دویم فضیلت عائشہ بیبی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا چې تاسو قربانی کوئ وانه یاتي یوم القیامت بقرونها واشعارها واذنابها دا حدیث ورته ناشنا دی تاسو له وړي خوان درکې ډیره مزه ولا وي تاسو دا قربانی کوئ د قیامت ورځ به الله رب العالمین وانه لياتي يوم القيامه بقرونها الذي لا اجر الله واشعارها د دې دا وی اختبا لارو او د دې دا نو کې برو نو دا براوښتي شي نو استاد عمل نامې د نیک عمل پتل کې وی الله واچ دی مرجان دې خبره ته ملک سوچ کې ډیر ناشنا رسول الله مبارک خبره اوسې سيات کړل وانه ياتي يوم القيامه بقرونها ګره وی اختار او نو کې دا الله رولي او د قیامت په ورځ او سوټه واذلافها سوټه اوس سجانه په حسابي کې دا مونږ چې ورزو نو څه ورزو نو کې ورزو نو کې په پرې نه راو کنه نو کې ورزو او وخته ورزو او سوټه ورزو او خکرې ورزو دا هغه چې ستا پکارم ناراضي او تی ورزه نو الله رب العالمین با هغه سیز روي او په عمل نامه پته لکه به راواچ نو چې کومه وقا دا کومه اینا دا کوم دا ساریه غ حلال سیزونه دي ناغه په طریقې اولا باندې غوړي نو دا غون ساوی بروي
دا غون ساروي او دی بل حدیث سره وکی دی نو بیا بر لډیر خوان کوي او ډیره مزه کوي رسول الله مبارک فاطمه ته وی فاطمه خو لور ډیره محبوبه وته وی فاطمه کله چې موږ قرباني کوو مطلب دی قربانګاه ته حاضرې او دا طریقه ده چې څو قرباني کوي دی به حاضر یا بچاله اختیار ورکړي نو فاطمه خو ډیره حیادار وا او د حیا یو لوی مجسمه وا هغه ته دا زما بابا جان زما د حاضرېدو کې څه پیدا رسول الله مبارک په پرده کې راشه په دې کې راته یو پیدا کړي وره دا حدیث زما دا یو حدیث والے نه وداړي دا یو حدیث تاسو لپاره ډیر وی تر ازه حاضرېږي وی ولې وی کله چې ساروی روغ او د دې ساروی په دې مړې بیا موږ چاله راکړه ټیک ټاک چاله راکړي دې چاله راکړو سره سجانا د دې ساروی نه څه شي روانه او دا وینه چرته ما ته لږ شان متوجه شي ته چې په دې ساروی چاله راکړه او د دې ساروی نه دا وینه روانه شي او دا ځمکې ته ځي تاسو ویخیا ټول د دې ساروی د دې مړې د دې چالې د راکولو نه پس دا وینه د ځمکې ته څومره وخت د سترګو د اخر مخکې د سترګو د وخت ټیک په دې خو پیه ترته خو ولاړې کنه نو چې ستا په دې ساروی چاله راکړه او دا وینه د ځمکې ته لاړ دا وینه د ځمکې ته لاړ قسم په خدای رسول الله مبارک ته وی وره دا حدیث یا او د زړه په غوږ وره د زړه په غوږ وره رسول الله مبارک فاطمه بیبي ته وی چې دا چاله راکړي شي او دا وینه د ځمکې ته لاړ شي دا وینه د ځمکې ته تللی نه وي چې الله ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي الله شان نبی صلی الله دا فاطمه رضی الله تعالی عنها ته رسول الله مبارک دي کې یو صحابي ولا وی دا الله رسوله دا خصوصیت دا فضیلت دا صرف ستاسو د اهل بیت د بچی د پاره دي الله اکبر رسول الله مبارک وتسوی و غیره او زم یو ځل ټول په خپل پیغمبر باندې یو ځل درود وایا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رسول الله مبارک وی دا د حدیث الفاظ دي وی دا قیامت دروازه پورې چې زما څومره امت او دا الله د رضا لپاره دا کې وسره لګورې دا الله د رضا لپاره سو قربانی کوي نو دا وینه بنسبت کی تر رسیدلی نیوی چې دا هر انسان د دغه قربانی ولا الله مغفرت ډېر وی شان ډېر وی مقام ډېر وی مرتبه دا مې تصریح درې حدیثو نور ورته ان شاء الله په آینده جمعه کې وېما چې د دې څومره لوی مقام څومره لوی مرتبه نور د دې نعمت ته تاسو مونږ نه محرومېږو دا قرباني وسو قرباني چې څه مسائل بیا به ان شاء الله په آینده جمعه کې یو جمعه پکې بنا قرباني به مالدار سړی کوي مالدار په شریعت کې څوک دی مالداری په شریعت کې په څلورو طریقو وایي یو مالدار هغه د چا سره سره دیم مالدار هغه د چا سره سپیزه دریم مالدار هغه د هغه سره چې نقدي وي څلورم مالدار هغه د چا سره دا کاروبار د بزنس پیسې اوس د هر یو خپل مسائل سونه څومره چې هر زنانه سره اونیمه تولی یا د اونیمه تولو د زیاته اونیمه تولی یا د اونیمه تولو د زیاته او دې سره نورې پیسې یو کو دی دا مالدار او دا قرباني لازم سره زر د خود سره وي د خزر چا سره اونیمه تولی یا د اونیمه تولو د زیات اته تولی نه تولی لس تولی دولس وغیرہ دا خزر مالدار او دا قرباني کوي او بعض زنانه داسي چې د اونیمه تولو نو سره کم وتولی شپږ تولی سره زر وي پنځه تولی وي څلور تولی وي درې تولی وي دوه تولی وي یو تولی نو د دې ښځې دپاره بیا مسله بدله ده او دا مسله لکه وره په دا ډېره پیچیده ده نو ځکه یې راته دغه کوم
کو بیا داسې ښځه وه چې هغې سره د 9 تولو نه کم 7 شپږ وغیره د یوې پورې، نو بیا به دې ښځې ته نور به د دې مال ته ګوري او د دې جایداد ته به ګوري. خو دې ښځې سره د دې 7 تولو نه 9 تولو نه کم وي، خو دې سره نور نقدیت زیاتی پیسې او نور نقدیت په دې وخت کې تقریبا زموږ بعضې علما کرامو خو ډېر سختي کړې دي. زموږ چې کوم د دارالعلوم کراچۍ یا د مفتی ولی حسن صاحب سو د هغوی چې کومه مدرسه ده د هغې خو ډېره سخته فتوا ده. خو زموږ د بعضې علماو زموږ چې کوم علما دي هغوی دا کړي دي چې دې ښځې سره نورې زیاتي پیسې 15,000 نه 10,000 روپو پورې وي، نو که بیا 1 توله وه او که 2 وي او که 3 وي او که 4 وي او که 5 وي او که 6 وي او که 7 وي، دا ښځه به قرباني. یا د دې نه ضرورت نه زیات سامان، نو دې وخت کې غضب دا دی چې د ضرورت نه زیات سامان خو د ښځو سره نور څه نه وي، خو د دوی ښځو سره دا جامې ډېرې قیمتي وي. ته د الله په ذات یقین د ښځو جامې زما او ستا خو فاروجانه دکه د 1,000 جوړوي، د دقې نیکبختو د 50,000 د 1,00,000 روپو جوړوي، 1,00,000 او 1,5 روپو جوړه. نو که بیا دې ښځې سره 15 تولې او 6 تولې او 3 تولې او 2 تولې او دا مال زایده ورسره دا قیمتي جوړې وي، نو ګورې دا ښځه بیا قرباني کوي. بیا په دغه 15 شپږ 7 تولو باندې تیمورجانه په خبره باندې رسېدلې خو دې رسېدلې بیا خیر تپوس وکړه. سرو زرو کې دا دي، سپینو زرو کې چې چا سره 52 تولې چاندي یا د دې نه زیات، نو د دې انسان باندې قرباني لازم 52 تولې چاندي یا د دې نه زیات. نو چاندي زموږ په دې ملک او په دې علاقو کې ډېره کمه، نو بیا زموږ علماو د چاندې قیمت یاد کړی، د چاندې قیمت. نو د چاندې قیمت مانن سار چې کم تپوس کړی دی د زرګر نه، نو د 1 تولې چاندې قیمت دی، د 1 تولې چاندې قیمت هغه دی 3,492 روپے د 1 تولې چاندې قیمت. د دې نن موجوده سن 2025 یاد د دې 3,492 روپے، نو 3,492 له 52 کې څه شي وه ضرب ورکړه، نو 3,492 له 52 تولو 3,000 کې ما ضرب ورکړ، نو د هغې نه 1,83,330 روپے راغی، 1,83,330 روپے راغی. دا ستا موجوده نصاب شو. اوس زما په خبره ځان پوهېږي کومو ملګرو سره چې 1,83,330 روپے یا د دې نه زیات او په دې سړي قرض نو دا سړی مالدار. 1,83,330 روپے یا د دې نه زیات چې کم سړي سړی وي او قرض پې نو، دا سړی د شریعت په طور مالدار دی، به قرباني. بس زما په خبره باندې ورسېدلو. دویم نمبر دا دی. دریم نمبر مال تجارت یا نقد مال سړي. نو نقد مال پرته مو وي چې 1,83,330 روپے د 2025 د دې مطابق. څلورم دا او پنځم نمبر مال تجارت. مال تجارت څه مطلب؟ د تجارت دی، د تجارت لګیا دی هغه 1,83,330 روپو نه زیات دی. دا سړی به هم ګوره قرباني کوي، دې سړي باندې هم قرباني لازم دی. نو دا بعضې خلکو سره وي چې هغه دوی په تجارت کې نو د دغه مطابق دا کوي، نور د کور د ضرورت په سامان باندې قرباني نشته. پنځم نمبر دا دی چې ګوره د ضرورت سامان مثال په طور باندې دی، لکه د یو سړي موټر دی، د یو موټر دی وخت کې ضرورت دی، نو دا موټر د 1,00,00,000 روپۍ باندې او نور پیسې د سړي په باندې قرباني نشته، ضرورت دی. مال زایده یا د ضرورت نه زیات دی. یا د موجوده وخت کې به داسې ویل چې د خپل ځان د ساتلو دپاره یو سړي سره وسله ده او هغه وسله د 15 روپو ده، خو دا د ده ضرورت دی. نو که یو وسله ورسري په ده قرباني نشته، خو که یو موټر نه علاوه سره دویم موټر وي، د یو بس نه علاوه سره دویم بس وي، د یو ټرک نه علاوه سره دویم ټرک وي، نو دا بیا ضرورت نه دی، دی به بیا قرباني کوي.
الا هذا القياس چې دا چا په ذهن کې بیا څه قسمه سوالو بیا معنی تاسو کوي قرباني دغه مرته نصاب یاسته پس باندې کیږي نو هغه الله دغه په قران کې بیان کړی ثمانیه ازواج دا په قران کې بیان من الضأن السيل ومن المعز السيل والآذكرين حرم منه السيل ما اشتملت عليه ومن الإبل السيل ومن البقر السيل قل آذكرين حرم منه السيل ما اشتملت عليه وأقام السيل نبيوني بإن كنتم صادقين أتقسم زناور الله يا كلي اوخا غوا غوايي چيله او ګډ دا په قران کې او د رسول الله مبارک په حدیث کې ذکر دی باندې با قرباني کې د دین علاوه یو خبره د استاد ذهن کې راولم او دا ډیره همره او بعضی بے خوند او ناپوه خلکو دا غینه ډیره لویه مسله جوړه کړې دا څه شي دا ادمیخي د کټو د کټي د قرباني متعلق په ذهن کې شکوک او شبهات حل کړي زه تاسو د خپل علماو چې کوم علماء دیوبند دي احناف کې او دغه شان نور علما د دې مسلک علاوه نور علما اکثر د دې خبرې دا قائل دي او دا خبره ثابته کړې ده چې په میخا او په سانډا چې کټا کټي وته موږ په پښتو کې وایو په دې باندې قرباني بالکل کی دا د خلکو خانه خبرې چیرې په دې باندې قرباني لیکي دا علماء په دې باندې پورا داغي تفصیلونه بیان کړی داغه دی وخت نشته چې بیان کوم ان شاء الله د دې نه علاوه خدا سے چې تکلیف او زبر دی مرګرو توکم خدا ټول علماء دا خبره ثابته کړی ده چې دا غوا دا کټا کټی دا د غوا جنس دی نو په دې باندې قرباني بالکل 100% صحیح کیږي فضله کې دومره زرم شکوک او شهبات را نه والے پکټا کټی یا میخا او سنډا باندې بالکل ستا قرباني کیږي او ستا غاړه ته ازادي اوس یو خبره بل نه یو ګوره د خبره د ثواب مثال په تور باندې وایي تاسو 110 ډیرو خلکو په کې مسواک کړي په تیر جمعه کې مسواک بیان کړي مسواک کوم قبل تمام او 10 کې دعاګانې بیا د تحیت المسجد دی بیا د دې نه پس 2 رکعات د جمعې کې ستاسو ثواب ډیر یو سړی راځي او د تاسو د کومې ویني او راځي او صرف خودوی نه راځي او مونږ یو دا مونږ او ثواب د دې بل زیات شي دغه شان ثواب په هغه صحابي کې ډیر زیات دي چې په کوم باندې وخت زیات یا رسول الله مبارک داغه متعلق فرمایلی نو یو ګوره ثواب دی رول یو مطلقي جواز فتوا ده نو د جواز فتوا ده چې په میخا او په سنډا باندې 100% د علماء تعالی قوزات خپل دا ویل چې 200% په قرباني او پاتې شو د ثواب خبره نو د ثواب په ګډ باندې ثواب ډیر زیات په چیلې ډیر زیات چې په کوم ساروي وخت ډیر زیاتی پاغي باندې ډیر زیات نو نور د ثواب خبره بدله ده او د جواز خبره ده نو په دغه اته قسمه ثابت چې کوم د قران نه ثابت دي او په میخ او په سانډا او کټا کټي باندې بالکل قرباني کیږي د ځل کې پوری شکوک او شهبات مراولې الله هم اخلاص وکړي راولې الله به خبره نو دا خو ثابت شو عمرونه د اوخ 15 کاله کولې دي او دا نور کم ساروي دي ساروي لکه کټا کټي غوايي د دې سلور قسمه زناور عمرونه با هغه ورد وکړي وری عمر شرط دی زمون په دې پښتنو کې خیر یو خبره دغه چې غاخ بشک دا خبره ده او دا د دې پخوانو خبرو کسانو دا یو تجربه و چې د کوم ساروي غاخ پرخ دی به عمر پورا کړو خو بعضی ساروي خوراکونه بدل اساده په خوا خوراکونه خود دې سارو ناوی بغاونه زر دغه او زر نه راځي کوي نو ګورې غاښ شرط نه دی عمر شرط دی عمر تاسو کوي چې 2 کالوي بالکل پکېږي په کټا کټي پس خاص دی بس بالکل قرباني کېږي او غاښ شرط نه دی ان کو غاښ نو بیا ډېر لوي خبره په دې 2 کالو عمر کم وريات ساته دا خبره نو قسم په خدای کو پدی باندې ګور قرباني آیات ساته عمر ګور شرط دا رسول الله مبارک یاد کړی
نو د عمر بقي لحاظ ساته ته به وایې اوس خو دا حقیقت دا دی چې د میلې دا کم سوداګر دي دا ټول دروغجن د میلې په سوداګر به ګورې زو زرم باور نه په کېږي ده نه ښه به په کېږي داسې نه وایم خو ګورې اکثر ټول دوکه مار دي سوداګر سره یو دوکه نه کولو دا خو زمونږ فخر اسلام شیخ صاحب خبره وي سنډانه بیا دغه کول دي سوداګر به یو لا دوکه به نه کوي نو د میلو دې خلکو ته خیال کوئ دوی ګورې دروغ باندې قسمونه خوري دروغ باندې لګیا دي خبرې کوي نو هغه څاروي والے چې تاسو ته د عمر پوره پته لګي چې 2 کال یې پوره دي نو د هغه څاروي مطابق بیا به ستا قرباني کېږي نو د کټا کټي او د سکاسکي دپاره 2 کاله او د چیلې او د ګډ دپاره 1 کال دا عمر شرط زموږ علماو بیا یو دغه کوي چې یو ګډ داسې وي چې هغه غټ وي سرب وي او تی د 1 کال ګډ سرود لري او د هغه عمر 8 میاشتې 9 میاشتې 2 میاشتې 6 میاشتې مو نو بیا په هغې ګډ دا مې راته د عمرونو متعلق وي او نور چې څه بیا بې عیبه وي بهتره دا ده چې عیب پکې نه وي اوس قسمه عیب علماو یاد کړی دی د دې ټولو متعلق صرف مسایل ورته انشاءالله په آینده جمعه باندې و ختم شو وخت هم ډېر شو آینده جمعه باندې چې څه مسایل د قربانۍ دي او څه د هغې دغه دي هغه به انشاءالله په آینده جمعه باندې وایو الله رب العالمین دې دغه روز شپې په مونږ او تاسو د عبادت نه ډکې کړي او الله دې پکې مونږ له د ښکلې عبادت توفیق راکړي دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم الله زموږ ګناهونه معاف کړي او دا کمې د عبادت روز شپې چې روانې دي الله دې په مونږ تاسو باندې عبادت نه ډکې کړي کوم ملګرو د قربانۍ ارادې کړي دي قربانو ته سوچ کړی دی فکر کړی ارادي کړی الله دې په دې خپل ارادو کې کامیاب او الله دې د خپل رضا لوی سبب وګرځي او الله رب العالمین دې ول خپل ساړي ول او کوم مرګري غریبانان دي او د دې ثواب د محروم دي د الله تر طرف ته پیو دغه دي الله رب العالمین دې ویل توفیق ورکړي او الله دې ولا اصل دې ثوابونه ورکړي الله دې د دوانو جهانو خیر نصیب کړي حد بیت الله چې کوم مرګري دي الله دې داوی حجونه قبول کړي او الله دې زموږ استاد دوانو جهانو خیر نصیب کړي او دا لس ورځې شپې دې الله خصوصا او عموما ټول عمر دې الله په موږ باندې په خپل عبادت باندې کړي الله دې د دوانو جهانو خیر نصیب کړي څومره مریضان دي الله یې ټول نصیحت وکړي څومره مردگان وفات دي الله یې ټول مغفرت وکړي څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي دي او د دوی څه شری مقاصد دي څه ضرورتونه دي خدای د خپل پټو خزانو نه برابر برحمتک یا ارحم الراحمین